نیکسټ آپشن پس دلته کې ایکسپلور کو هغه د یوزرز پلګینز نه پس دلته کې یو آپشن دی یوزرز په ویب سټ کې ډیفرنٹ یوزرز کې دی چې تاسو چې اوس په خپل ویب سټ جوړ کړئ او لاګین شئ تاسو ایز ایڈمن لاګین شئ چې کله په دې یوزرز بٹن باندې تاسو کلیک کړئ دلته کې تاسو ته آل یوزرز لیست وخی کم یوزرز چې اویلیبل دي اوس چونکه یو یوزر دی هغه صرف زه په خپل یم او د هغه رول چې دی ایڈمنسټریټر دی نو صرف یو یوزرز پکې دلته کې موجود دی زه پکې په خپل یم او ما دوه پوسټس کړي دي ما نیم نه دی ایډ کړی نو نیم به زه د دې ځای نه ایډ کولی شم که تاسو د خپل ویب سټ ته نور یوزرز ایډ کوئ ویب سټ چې څونه ګرو کوي په هغې کې ډفرنټ کنټریبیوټرز آترز یوزرز دا پکې سیوا کېږي نور کسان پکې رجسټریشن هم کولی شي تاسو هغه فنکشنلټي هم پرووایډ کوئ نو هغه کسټمرز پکې هم سیوا کېږي که دلته کې زه وزټ کم ټیسټ ډاټ ټیسټ په دې باندې زه سرچ کم په دې ما سره کم ویب سټ پروت دی کېدای شي په دې کې څه یوزرز سیوا موجود دي چې زه تاسو ته وښیم په دې باندې هم آی تھنک چې شته که نه زه چې لاګ ان شو ورته پته به یې ولګي چې یوزرز پکې شته که نه که تاسو نیو یوزر خپل ویب سټ ته ایډ کوئ نو په یوزر سیکشن کې ایډ نیو بټن باندې چې کلیک کوئ نو دې ځای کې نه تاسو نیو یوزرز ایډ کولی شئ دلته کې زه یوزرز کې ګورم چې نور شته که نه دلته کې اوس په دې سایټ کې 3 یوزرز دي درې واړه ایډمنسټریټر دي نو مطلب په سایټ کې یوزر سیوا کېدی او کمیدی شي د ایډ نیو بټن باندې چې کلیک کوئ دې ځای کې نه تاسو یوزر نیم د هغه لپاره اساین کولی شئ فرض که زه دې ته خپل نوی یوزر ایډ کوم او هغه به آتر وي هغه به په دې کې پوسټس پبلش کوي زما د ویب سټ لپاره ما یو کس هایر کو یا زما ملګری دی هغه زه ایکسیس ول ورکوم او هغه زه ویم چې آتر به یې د هغه نوم دی عبدالله د هغه نوم دی یوزر نیم او د هغه ایمیل به زه هم ټایپ کم abd@mail.com فرض که دا د هغه ایمیل دی د هغه فرست نوم به زه ورکم او لیست نیم به هم ټایپ کم دې نه پس که د هغه ویب سایټ دا آپشنز پکې اوس ضروري نه دی ریکوارډ پکې دا نیم دی او یوزر نیم دا نور پکې آپشنل دی که تاسو ټایپ کوئ ټیک ده دې ځای کې نه رینډملی هم یو پاسورډ دی جنریټ کوئ رینډم تاسو جنریټ کلیک کوئ نو د رینډم پاسورډ جنریټ کوئ که خپل مرضي پاسورډ پکې ورکول غواړئ ایډ کوئ نو تاسو پکې هغه هم ایډ کولی شئ زه به دې کې خپل مرضي پاسورډ یو ټایپ کم د یوزر له ما اساین کو او لږ په آپشن دی چې سینډ ایمیل ټو دیئر اکاونټ مطلب دا چې دې ایمیل ته نوټیفیکیشن لاړ شي چې ستا اکاونټ جوړ شو په دغه کې زه به کسی کار وکړم په دې ځای کې به خپل دغه ایمیل ورکړم چې زه پرېږدوم خو مطلب هغه ته به ایمیل هم لاړ شي چې تا ته یو رول اساین شو او بیا دلته کې رولز د ډفرنټ سبسکرایبرز دی چې هغه صرف په ویب سایټ کې کم څنګه یوټیوب کې چې سبسکرایبرز دي چینل چې سبسکرایب کړي نو هغه ته صرف د چینل اپډیټس او هغه ملایږي دغه شان چې د سبسکرایبر رول دته اسین شي نو مطلب د صرف په دې کې پوسټ لیدلی شي کمنټس کولی شي دا کولی شي نور د څه چینجز نشي کولی یو کنټریبیوټر دی کنټریبیوټر مطلب دا چې دی په دې کې کنټریبیوشن کوي پوسټس ورته ایډ کوي بیا هغه ایډمن ته راځي هغه یې اپروف کولی شي اتر چې دا پوسټ پبلش کوي موستلی پیجز پبلش کولی شي ایډیټر مطلب په دې کې ایډیټینګ کولی شي زیات آپشنز په دې کې که اته نور سره اتارټي لږه سیوای او بیا د ټول نه مین رول چې هغه ایډمنسټریټر مطلب دا چې هغه ټول ویب سایټ ټول پراپر دغه ته کم فنکشنلټي هغې ته ایکسیس کولی شي په هغې کې چینجز کولی شي او سب موډیفیکیشن یې پکې کولی شي دله ما اتر رول اساین کو او ایډ نیو یوزر باندې چې دی ما کلیک کو نو دا نیو یوزر کریټ شو زه به اوس فار پریکټس پرپس زه به دا کولاو کوم په انکاګنیټو موډ کې بلاګ help/wp-admin زه به دې ته لاګ ان شم نوم و عبدالله او دا د پاسورډ و نو چې زه اوس لاګ ان شم په دواړو کې اوس فرق څه دی دلته کې زه ایز ایډمن لاګ ان یم نو دلته کې ماته اپیرنس آپشن ښایي پلګینز آپشن ښایي سیټینګز ښایي ټولز ښایي دلته کې چې زه لاګ ان شم نو ماته صرف د آتر سره ریلیټډ ښایي چې زه پیجز پبلش کولی شم میډیا اپلوډ کولی شم کمنټس کولی شم پیجز نه پوسټس پبلش کولی شم خپل پروفایل منیج کولی شم او په ټولز سیکشن کې چې رالم نو ټولز کې څه نشته دلته کې زه په ټولز باندې کلیک کوم نو پوره ټولز دي او په هغې کې زه چینجز کولی شم دا ټول آپشنز دي نو مطلب دا چې د هر یو دغه رول ډفرنټ وي بیا دلته کې پروفایل سیکشن باندې چې تاسو کلیک کوئ دا پروفایل سیکشن په ایډمن ایریا کې هم موجود دي په یوزرز کې پروفایل یوزرز څه شو یوزر دا دی پروفایل نو په پروفایل کلیک کولو باندې خپل پروفایل مینیج کېږي زه به دلته کې
د اډمین دا پروفایل چې منیج کوم زه خپل کلر سکیم چینج کول غواړم هغه چینج کولی شم دلته کې مختلف کلر سکیم دي هغه تاسو چینج کولی شئ زه به ډیفالټ پرېږدم دلته کې به کې ډیسیبل ویژوال ایډیټر ویژوال ایډیټر چې کوم دی هغه ډیسیبل کې ویژوال ایډیټر دا په هغه ایډیټینګ کې آپشن دی بیا به نور هم په ډیټیل وروسته وګورو بیا سینټیکس هایلایټینګ کله چې کوډ پکې لیکلی شي نو د هغې سینټیکس هایلایټینګ کوي هغه ډیسیبل کول غواړي مختلف آپشن دی لکه خپل نیم ایډ کولی شي زه به خپل نیم ایډ کړم ابو بکر او نیک نیم مې ایډمین دی دا به ایډمین هم زه پرېږدم زه یا به هېڅ کار وکړم خپل نیک نیم ورته هم ایډ کړم بکر فریلانسر دا موستلی ما یوزر نیم دی ایډمین رول پبلیکلی به کوم نوم شو کېږي هغه ایډمین دی ځکه پبلیکلی د بل نوم شو کېږي هغه هم زه یې ځای نه سلیکټ کولی شم زما ایمیل د ویب سایټ لینک چې کوم دی هغه یو آر ایل دی خپل باره کې زه څه شارټ انفو لیکل غواړی چې مطلب آی ایم فلانا او زه دا کوم زه ما په دې ویب سایټ کې دا رول دی هغه ایډ کولی شئ پروفایل پکچر هم چینج کیدی شي چینج کول غواړئ سیټ نیو پاسورډ دې ځای نه پاسورډ چینج کولی شئ بیا اپډیټ پروفایل نو دا و د یوزر په باره کې چې یوزر خپل پروفایل څنګه چینج کولی شي نیو یوزر څنګه ایډ کولی شي ایډمین نو دا د دې آپشن او نیکسټ په پسې بیا ټولز ایکسپلور کوو چې څه ټولز نور اویلیبل دي په ورډ پریس کې